السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا فکری جوړښت یوټیوب چینل دی. زه محسن احسان یم. تاسو فکری جګړې خپرونې ته غوږ یاست. د فکری جګړې د مخنیوي تدابیر. اول تدبیر د حکومت د چارو واګې ترلاسه کول په اسلامي نړۍ کې دننه او له هغې څخه د باندې چې د مسلمانانو په خلاف د فکري جګړې تر شا څوک ولاړ دي هغه ټول نظامونه او حکومتونه دي او کوم مسایل چې په دغه جګړه کې په کار اچول کیږي لکه مکتبونه، پوهنتونونه، څیړنیز مراکز، راډیوګانې، ټلویزیونونه، وزارتونه، قوانین، سیاسی او پوځي فشارونه په میلیاردونو ډالر او په میلیونونو روزل شوي متخصصین او ماهر کارکوونکي او نور وسایل چې تقریبا ټول د هغو حکومتونو په واک کې دي چې د اسلام او مسلمانانو په خلاف یې دغه خطرناکه فکري جګړه پیل کړې ده او پر مخ یې بیایي. په اسلامي هیوادونو کې او بیا په خاص ډول افغانستان کې د دغو وسایلو مقابله او یا مخنیوی د افرادو او تنظیمونو له توان څخه وتلی کار دی تر څو چې نظام او حکومت د اسلامي فکر د خاوندانو لاس ته نه وي ورغلی او تر څو یې چې د افغانستان د ټولو دیني، سیاسی، فوزي، اداري، اجتماعي، مالی، کلتوري او تعلیمي چارو واګې له مفسدو سیکولرو، ډیموکراتو، لیبریالو، کمونیسټو، نشنلیسټو، غرب ځپلو عناصرو او د اروپایي افکارو د منونکو له کرغېړنو منګولو نه وي اخیستې تر هغه پورې د اصلاح انفرادي هڅې بې ګټې مطلوبې ګټې دي. د حاکمیت له سطحې څخه لرې هڅو او دعوت تیرو 90 کلونو کې وښودله چې یوازې د دعوت او طاغوتانو ته د عذرونو او زاریو له لارې د اسلامي نړۍ په یوه هیواد کې هم اسلامي نظام رامنځته نه شو ځکه چې یوازې دعوت د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طریقې څخه خلاف کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله یوازې دعوت وکړ. یوازې د 800 په شاوخوا کې خلک مسلمانان شول خو بیا هم د کفر او جهلیت نظام هم هغه ډول په ځای ولاړو. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې حکومت او نظام جوړ کړ او د حکومت د چارو واګې یې ترلاسه کړ تر 10 کلونو په کمه موده کې نه یوازې اسلام د عربو په ټوله جزیره کې خور شو بلکې د عربو تر جزیرې د باندې هم د کفر د لویو امپراتوریو د زوال زمینه برابره کړه. موږ په افغانستان کې تر هغه د غرب د فکري جګړې مخنیوی نشو کولی چې تر څو مو د بالمس وسایلو د لرلو توان نه وي پیدا کړی او دا کار به هغه وخت ممکن وي چې خپل نظام او حکومت د غرب له غلامو او بړیسو خلاص کړو او په رښتینې معنا یې د اسلام د دین په اساساتو ودرو نه دا چې نوم یې اسلامي حکومت وي او چارې یې ټولې د کفر او معاصر جهلیت په قوانینو چلیږي. د طالبانو د حکومت تجربې وښودله چې اسلامي اداره چې که څه هم په مادي لحاظ کمزورې هم وي د فساد، ظلم او کفري نظریاتو په مخنیوي کې تر قوي بېدینه حکومت ډیره مؤثره وي. همدغه سبب و چې ټوله کفري نړۍ د داسې یوه حکومت په مقابل کې د جګړې لپاره راپورته شوه چې تر اوسه یې لا پښې هم په ځمکه نه وي ټینګې شوي ځکه چې کفار په دې پوهیږي که یو ځل په کوم اسلامي هیواد کې یو حقیقي او واقعي اسلام نظام او حکومت منځته راشي هغه به حتما د نورو مسلمانو ملتونو لپاره د یو مثال او ماډل حیثیت غوره کوي چې هغوی به هم په خپلو هیوادونو کې د قائمولو هڅه کوي. نو د دې لپاره چې ملت مو د غرب له فکري جګړې او په دین نه ولاړو نظریاتو څخه ژغورلی وي باید د حکومت او تاثیرګذارۍ ټول فرصتونه او وسایل د غرب ځپلو سیکولرو عناصرو له لاسه خلاص کړو او د الله جل جلاله د دین د حاکمولو لپاره په خپل لاس کې ونیسو او په دې لاره کې له هیڅ چا سره د اسلام په سر معامله ونه کړو. د تیرو 80 کلونو تاریخ ثابته کړه چې تر څو پورې د غرب په فکري روزل شوي عناصر په قدرت کې وي تر هغه به د اسلامي فکر منسوبین یا وژل کیږي یا به په زندانونو کې وي او یا به هم له تبعید او نورو ډول محدودیتونو او بندیزونو سره مخ کیږي. دویم تدبیر د تعلیمي نصابونو اصلاح. په اسلامي نړۍ کې د تعلیم 2 ډوله نصابونه رایج دي چې یو یې دیني او بل یې دنیاوي تعلیم نصاب دی. دغه دواړه ډوله نصابونه اساسي اصلاح ته ضرورت لري چې باید په لاندې ډول وي. اول د دنیاوي تعلیمي نصاب اصلاح. دنیاوي تعلیمي نصاب د دې ترڅنګ چې باید د معاصرو تحقیقاتو او څیړنو په رڼا کې د مؤثر تقدیم،
پریزنټیشن او عصري طریق تدریس په شکل کې تدوین شي له غربي فلسفې، اخلاق، فرهنګ او فکري تاثیراتو څخه هم باید په ټوله معنا پاک شي، ځکه چې موږ د یو مؤمن ملت په حیث د خپل رب، خپل دین او خپل ملي تشخیص په وړاندې التزامات لرو چې هغه زموږ د ژوند ټول اړخونه احتوا کوي. موږ که ضرورت لرو هغه یوازې د غرب علمي او صنعتي تجربې ته دی، نه د غرب اخلاقو، د ژوند فلسفې او د هغه الحادي کلتور ته. ټول هغه مفاهیم چې د غرب د مشاورینو په اشارو او یا د هغوی د شاګردانو لخوا په رسمي تعلیمي نصاب کې ځای په ځای شوي دي، باید د خبیرو او اسلامي فکر په ټولو اړخونو د پوهو اشخاصو لخوا تصفیه شي او په ځای سوچه اسلامي افکار په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شي. خو دا په دې معنا نه ده چې د اسلامي مدرسو دینی عربي کتابونه او یا د صرف او نحو اختصاصي کتابونه چې له نن څخه تقریبا 800 یا 1000 کاله پخوا د همهغې زمانې د شعوري او ذهني کیفیت او علمي سویې په نظر کې نیولو سره د همهغې زمانې خلکو ته لیکل شوي ول راواخیستل شي او پرته له کوم تسهیل، ترجمې او نوي تمدن څخه دې د مکتب په نصاب کې شامل کړی شي، بلکې دینی او لغوي مسایل باید په سیستماتیک ډول د دې زمانې رواني، روحي، علمي، اجتماعي، لغوي وضعیت او عرفونو په نظر کې نیولو سره په مناسب ډول او تدریج ته په پام سره په ټول نصاب کې له اول سم څخه نیولې تر پوهنتون پورې داخل کړی شي. داسې نه چې پرته له کومې مقدمې، تدریج او مخکینی ذهن جوړونې ناببره قوانین زرادي او یا شرح زنجاني د مکتب په 8 یا 8 صنف کې داخل شي. په داسې حال کې د دغو کتابونو مدرس په خپله هم په دې هم قادر نه وي د زرادي قوانین دي د صنف شاګردانو ته په تخته باندې په منظم ډول ولیکي او شرح یې کړي. دویم، د دیني زده کړو د نصاب اصلاح. د دیني زده کړو نصابونه د هرې زمانې د غوښتنو، ضرورتونو، سیاسي او اجتماعي شرایطو او مسلمانانو د موجوده وضعیت په پام کې نیولو سره جوړیږي او د زمانې او حالاتو له بدلون سره په دیني نصاب کې د مضامینو بدلون هم ضروري وي او همدغه له انبیاو او امتونو سره د الله تعالی سنت هم دی. الله جل جلاله د هرې زمانې پیغمبر او امت ته جلا شریعت چې په اصولو کې سره متحد ول را لیږلي دي. که داسې نه وي نو همهغه د آدم علیه السلام صحیفې به یې تر قیامته په انسانانو مقررې کړي وای او د بېلابېلو صحیفو نازلېدو ته ضرورت نه و. خو دا کار حکیم او علیم رب ځکه نه دی کړی چې د هرې زمانې بېلې غوښتنې او شرایط وي. همدغه ډول زموږ په شریعت کې د ناسخ او منسوخ فلسفه هم ده. د دې په څنګ کې دا هم ګورو چې په مکي عهد کې شریعت یو بله بڼه درلوده، په مدني عهد کې بیا بله بڼه غوره کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته بیا د صحابه کرامو د اجتهاد دلیل هم په شریعت کې ور اضافه شو. وروسته بیا د اجماع، قیاس او نور شرعي دلایلو اضافه د فقهي مذاهبو په شکل کې رامنځته شو. دا ټول بدلونونه په داسې شکل کې راتلل چې د شریعت اصل ورکې محفوظ پاتې کېده. دا هر څه د دې خبرې دلیل دی چې د هرې زمانې حالات بیل نصاب او بیل مضامین غواړي. آیا په اوسنۍ زمانه کې به ډېره عجیبه نه وي چې اسلامي نړۍ او مسلمان امت را څخه د کمونیزم، الحاد، مادیت، دیموکراسي، لیبریالیزم، نشنلیزم او کلوبلایزیشن بلا په خوله کې نیولې وي او موږ اوس هم په خپل دیني تعلیمي نصاب کې د 1000 کلونو پخواني او کلامي او فلسفي فرقونو او مذاهبو په هکله معلومات تدریسوو. ولې د دغې زمانې هغه فلسفې، نظریات او مذهبي فرقې تر ګزار لاندې نه نیسو چې د میلیونونو مسلمانانو ایمان او عقیده یې ورخرابه کړې او لا ورخرابوي یې. آیا زموږ په کومه دیني مدرسه کې یا کوم دیني تعلیمي نصاب کې د معاصر کفر د اشکالو او انواعو په هکله مضامین تدریسیږي؟ آیا موږ پرون د کمونیزم د نظریاتو او نن د غربي لادینه سیکولر نظریاتو د خپرېدو مخنیوی کولی شو؟ که مو نه وي کړی نو باید له خپل تعلیمي نصاب څخه ټول هغه زاړه، بې ضرورته او اضافي ګرامري مضامین وباسو او پر ځای خالص شرعي مضامین. معاصر اسلامي فکر ته شدید ضرورت دی، لکه سیرت او اسلامي تاریخ، سیاسي او اجتماعي علوم او د اسلامي نړۍ د اوسني وضعیت او د هغه موجودو مشکلاتو په اړه مضامین ور اضافه کړو، ترڅو د نن ورځې د مدرسې طالب د نن او د سبا ورځې د فکري، عقائدي، سیاسي او اجتماعي چیلنجونو مقابله وکړای شي. ماخذونه فکري پوهنه کتاب پای. مننه چې د فکري جوړښت یوټیوب چینل سره